دا زمونږ څوارلسمه صدۍ ده او چېرته دنیا کې مبتړه لنګه شوې ده د هرې ګټې د لاندې یو مفتي صاحب پروت دی کله موږ دې ملګرو ته ویو یاره ډېر شور شار یې وکړه نو چې سړي څه دلیل هم نه یو شور هم نه نو بیا څه دي وکړي پرې چې وکړي زړونو بړاس وباسي د الله نبي وایي د چا چې د باندې قرض و خبرې ته وکړې پرې چې دړه بړاس وباسي یو سیټ مال باندې او که ته له خوله بنده کې ټک به وچوي ابن قیم صاحب وایي د اهل بدعو څه دي خو چې دا شور او شرغپ او دا قیسې ونه کړي نو کله دی به دا وایي یاره فتوی وکړه نو ودې کې که نه دا خو زمونږ څوارلسمه صدۍ ده او چېرته دنیا کې مبتړه لنګه شوې ده د هرې ګټې د لاندې یو مفتي صاحب پروت دی یو مفتي او یو مفتي خو هغه چې د قرآن او سنت نه فتوی ورکوي او دا چې لیکلي زما د شامي نه به نه وځې زما د عقود و رسم المفتي نه به نه وځې او زما د باباجي او د فرمایلې او د تاویلې او ماویلې نه به نه وځې مفتي نه دی مفتي صاحب دی وایي دې فتوی دې ورکوي د چا فتوا باندې نه سړی کافر کیږي او نه مومن کیږي چې فتوا بې دلیله